په مزار شریف ښار کې د هیواد د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د چارواکو پشتون کې د اسلامي نظام ثبات او د خلکو د همغږۍ او یووالي تر عنوان لاندې یوه ستره اولسي غونډه جوړه شوه. په یاده غونډه کې د دغه وزارت د جرګو معین او یو شمېر نورو ویناوالو د خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ او دا یووالی د خلکو بریا او د هیواد د پرمختګ لامل وباله. زمونږ د وزارت کړنلارې تاسو د ټولو علماو کرامو بیان کړي په حل د منازعاتو په باره کې په اتفاق او په اتحاد کې و یووالي کې دا زمونږ ستاسو حیاتي کار ده. موږ او تاسو که وغواړو چې آینده دې موږ د دنیا مقابل جوړ سو، آینده دې موږ د دنیا سیال جوړ سو، په نظامي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، راځئ موږ او تاسو خپل لاسونه د ورورۍ سره ورکړو. اتحاد کله راځي چې کله زمونږ او ستاسو تر مابین اخوت او ورورولي قائمه سي. اخوت او ورورولي کله قائمیږي چې کله زمونږ او ستاسو تر مابین بدبینۍ ورکې سي. له بلې خوا د بلخ ولایت چارواکو هم د ولسونو یووالی د هر نظام د پیاوړتیا او د هیوادونو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن لامل یاد کړ او په دې برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې د پام وړ وبللې. اتفاق هماهنگی وحدت الى حزب مسلمان حفظ میکنه، نگاه میکنه. هر وقتی که تماما مسلمان اتفاق وحدت هماهنگی داشته باشه، از هر قومی که باشه برشان قوت میآید، قوت یافت میکنه. باز در مقابل دشمن الله و رسول، دشمن قرآن، دشمن علما، دشمن دین مقابله کرده میتونه وقتی که قوت داشته باشیم ما و شما. موږ په 1403 کال کې مالی کال کې 340 هغه بیلابیلې شخړې حل کړي دي چې په هغه کې د قتل موضوعګانې شته، په هغه کې چې داسې بدۍ چې هغه 30 کلنې بلکې د دې نه زیات هغه شته. الحمدلله دا حل شوي دي او په هغه کې نورې منازعې شته. نو دغه علما چې نن دلته حاضر دي یا راځي تشریف راوړي یا دغه قومي مشران دا الحمدلله په دې کې زموږ سره همکاري په پوره معنا باندې کړې ده. ورته مهال په بلخ کې د میشتو قومونو استازو د قومونو ترمنځ د اختلافاتو په هواري کې د اسلامي امارت پر رول د ټینګار ترڅنګ د یووالي رامنځته کېدو په برخه کې له خپلو هڅو څخه هم ډاډ ورکړ. بیاییم که افغانستان قصرهای خود ما باشد، ما دیگر مصروفی از این نباشیم که کل انرژی ما مصروف از این باشه که ما همیشه در مقابل دشمنای خارجی کل ظرفیت ها و کل بودجه ما مصرف شود. تلاش های ما به همین خاطر باشه که اساسی از این اگر بگذاریم اساسی از وحدت کلمه پیدا میشه. مسئولین امارت اسلامی دلسوز وطنش است و باید هم باشد، چون وظیفه دارد این امانت الهی است که ملت خود را دوست داشته باشد و ملت هم در قبال این کشور، در قبال این سرزمین وظیفه دارند. الله تبارک و تعالی به برکت امارت اسلامی در بین ما محبت، اخوت، برادری را آورده. قدر این نعمت را بدانید. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې دا ډول غونډې جوړې شوې وي. د اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي چې د ورته غونډو په جوړولو سره د خلکو ترمنځ یووالی ټینګ او ستونزې هوارې کړي.